باب الجعائل والحملان في سبيل الله. جعل اجرت عوض، حملان آس اوه کچر مجاهد ته ورکول، دا دوه شای سره ګډ کړه. اول به عبارت وي، بیا به خبره پکې وکړو. حضرت مجاهد شاګرد حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عبدالله ابن عمر ته وی الغزوه. بعضې خلک خطا شوي دي چې په دغه کې ترغیب ورکوي ابن عمر ته چې ووځه جهاد ته. وایي دا غلط دی، ځکه ابن عمر بیا ده ته چې کومک ورسره کړي دی ورته دماغ خپل ښایسته، نو هغه ته ترغیب ورکوي که په خپله ځي. دا معنی اجازه غواړي د استاز نه، انی ارید الغزوه، ما جهاد ته نیت ته چې زه ځم. ده چې د جهاد خبره وکړه، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه 100 روپۍ ورکړي. دی ورته د ما حاجت نشته، د اسباب د جهاد لرم، وس مې شته. ده ورته ویلې حضرت عبدالله ابن عمر زه دا غواړم چې د ما روپۍ په جهاد کې ولګېږي، ته خو یې نه غواړې، ته خو یې نه غواړې، خو زه په خپله معاونت کوم د مجاهد سره چې دا ما روپۍ په دغه لار کې ولګېږي، ورې کړې. دلته معاونت ثبوت شه. دوم، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا وایي اخو د حضرت عبدالله ابن عمر عملو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي بعضې خلک راشي د بیت المال نه د جهاد په نامه باندې روپۍ وباسي چې موږ ته روپۍ راکړه، مثلا پلانکي ځای ته ځان رسو جهاد ته، خو بیا جهاد ته لاړ نشي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه موږ احق په مال دی ده چې بیرته یې تر واخلو او بیت المال ته تسلیم کړو. دا دوه خبرې، هر یو مهمه خبر ده. دریم، حضرت طاووس مجاهد وایي ته جهاد ته تلې، چا د کومک په شکل روپۍ درکړې، دا نه د ضرورت چې دا روپۍ به خامخا آله ته لګوې. که کور کې د ضرورت و ته روانې دغه روپۍ د کور کې د خرچې دپاره پرېښوې هم صحیح دی. ولې مخکې موږ تاسو ویلي وو چې من جهز غازیانا فکانما غزا، خو من تخلف باهله هم کانما غزا ده که نه ده. د هغه سړي خو روپۍ په ځای شوې، ته جهاد ته ځي، اته کور ته پریشاني ته، ذهن د په کور کې مشوش ته، نفقه د کور نشته، بیا جهاد کړی شي، نو که کور کې پرېږدي پرېښی شي. حضرت ابن عمر په خپله خوښه کومک ورکړو. یو، حضرت عمر ویلې د بیت المال نه د جهاد په نیت باندې روپۍ اخلي، بیا په جهاد کې ځي نه، هغه کار نه کوي، بیرته به تر اخلو. دوه، حضرت طاووس مجاهد ویلې تا ته د جهاد دپاره چا روپۍ درکړې چې ته ځې په لیار کې، اتا خوښه ده په دغه لیار کارتوس په اخلې، که د کور کې ضرورت و د کور د نفقې دپاره یې پرېږدې، درې سره روه. څلورم، د حملان خبره راځي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو مجاهد ته آس ورکړی و. معلومیږي چې دا آس وقف نه و، تملیک و. هغه مجاهد بیا هغه آس بیرته خرڅوه، د آس قدر نه ورته معلوم، په ارزانه یې خرڅوه. حضرت عمر صاحب چې ولیده نو اراده یې بیرته د اخیستل وکړه، خو هغه یو وارې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پوښتنه کوي چې هغه آس چې ما ده ته ورکړی و دی یې خرڅوي په ارزانه، زه یې تر واخلم. نبي علیه السلام ورته نه، په خپله صدقه کې به بیرته عود نه کوې، چې دا څادر ما ده ته ورکړی، بیا یې دی خرڅوي چې زه یې تر غواړم چې په 100 روپۍ ارزي، چې زه یې په 80 روپۍ تر وغواړم، دی ما ته څه وایي، شرمه به یم په هغه 80 روپۍ راکوي که به نه راکوي. نو دا 100 روپۍ لکه ما په هغه خپله صدقه چې بیرته رجوع وکړه، په خپله صدقه باندې بیرته رجوع مه کړه. پنځم، حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې که دغه تکلیف نه وای د ما په امتیانو باندې چې د ما په فراقت دوی خفه کېږي، زه به د یوه جهاد نه هم پاتې شوی، خو نه حموله پیدا کوی شم او ولا اجد ما احملهم علیه. دغه دوه فرق چی ده؟ دغه معنا دا ده، نه په بیت المال کې د ما سره اوښان وي چې دی ته یې ورکم، ولا اجد ما احملهم علیه، اسباب د اخیستلو روپۍ هم نشته چې زه یې واخلم ورته او په هغو یې د سپاره کړم. او دوی د ما نه شاته پاتې کېدن کې بیا خفه کېږي، کنی زه به په هر جهاد کې تلم، زه د شهادت ډېر ارماني یم چې څو وارې شهید شوی وای،
اوس دا خو ټوله خبرې واورېدې. دغه نه بعد بیرته راشو بحث ته. جعل دا مجاهد چې د خپله خرچه خپلو روپۍ باندې نه کړي د بل نه چې اخلي، په دغه کې خبره ده. نو دا جعل خلکو نه شی غوښتی شي، قبلولی شي که نه. که په بیت المال کې یو خو هغه اول صورت ته چې دا یې نه غواړي د ده د طرف نه مطالبه نه وي، دغسې څوک د مجاهد سره کومک کوي، هغه اخیستی شي چې حضرت عبدالله ابن عمر ورکړي. یخ کې څه مشکل نشته. خبره په دا د غوښتنو په صورت کې ده. وایي که په بیت المال کې شی و، د دغه سړي دپاره د خلکو نه غوښتنه ناروا ده. بیت المال د څه شي دپاره؟ د دفع د حوایجو عاجله و دپاره ده چې مسلمانانو ته چې مشکل پیدا کیږي د هغه مشکل مخنیوی په وکړي، او دغه مخنیوی په مجاهدینو کیږي، ځکه د کفارو نه د حملې وخت راغی نو په دغه کیږي، نو دی مستحق دی چې دا روپۍ په دغه ولګېږي. چې په بیت المال کې یو وارې شی وي د خلکو نه غوښتل ناروا. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام ویل د ما سره هم نه یي اوښان چې ور کم، دومره روپۍ هم نه یي چې ورته وایخلم. هغه آخري حدیث. نو اول چې په بیت المال کې وي بل چا غوښتنه ناروا. که په بیت المال کې نه و، اسباب د جهاد نه و، او مجاهدین خپل وسم نه لري چې په خپل شخصي روپیو باندې د اسباب برابر کړي، په دغه وخت کې چې خلک تعاون ورسره کوي، دی د چندې په شکل خلکو ته اظهار کوي، کړی شي که نه. وایي په دغه وخت کې خلک د دوی سره معاونت چنده کومک وکړي، دی د چندې په شکل ویي کړی شي، خو به شرطې چې د تعاون سلسله وي، نه د تقرر سلسله چې دومره به پرې کوې. دا چې وایي تښتوه او دومره پرې کړه چې ته موړې زه جهاد کم، ته خو دغسې ګرځې، نو 1 کروڑ راوړه. د تعاون په شکل، تعاون اختیاري وي که غیر اختیاري؟ تعاون خو اختیاري وي. چې بیت المال کې شی نشته، هلته ضرورت پېښ شو د جهاد د حملې د کفارو د طرف نه حمله کیږي، په سپایي او مخنیوی چې د هغه کیږي نه بل طریقه باندې، نو د چندې د سوال په شکل د عجز په حال کې، عجز په حال کې لکه موږ چندو غږ وکړو، چا 1 روپۍ پرې کړه که چا 10 روپۍ پرې کړه. د تعاون شکل، د تقرر شکل نه، په هغو باندې چې مقرروی نه شي. دا ولې نشي اخیستی؟ ځکه د خلکو نه که غواړې، وایي دا شبهه د اجرت ته هدایه ویي، او عین اجرت په عبادت باندې اخیستل حرام ده. جهاد عبادت ده، ثواب الله تعالی درکوي، اجرت په اخیستل حرام ده. نو شبهه د اجرت دا مکروه، او رد المختار ویي چې مکروه نه مکروه تحریمي مراد ده. جهاد د پوس پوره وایي که کنې خلکو نه یې مه غواړه. لنډه خبره چې دا خلکو نه غوښتنه کویم چې ته یې تر غواړې، وایي شبهه د اجرت شو پکې. که دی په خپله شوق درکوي معاونت ته، خو که ته یې مطالبه کوې دغه وایي شبهه د اجرت ته پکې، نو د دغې وجې نه به دغه کې کراهیت او کراهیت تحریمي ده. پاتې شو د حضرت عمر صاحب خبره. څوک چې د جهاد په نامه باندې شی واخلي او هغه بیا په جهاد کې ونه لګوي، اخیستی د چا نه ده؟ د بیت المال نه. نو هغه به بیرته رد کیږي بیت المال ته. اوس روپۍ یې واخیستې د خرچې په نامه، خو لاړ نه، بیرته به تسلیمیږي. کارتوس یې واخیسته د جنگ په نامه، هلته جنگ ونه شو، دا کارتوس بیرته بیت المال ته به تسلیموي. بیت المال شی ده د اخیستی د عاجل ضرورت لپاره ده، هغه ضرورت کې یې نه کړه استعمال، بیرته به حق ته په دې باندې چې هغه به بیت المال ته تسلیمیږي. دلته مهم یو لوی قانون نور وای په لاس راغی، دا چې څوک د حکومت نه تنخواه اخلي په یو نوکري باندې، دلته ډېر مهم ځای ده. یو تنخواه اخلي په نوکري باندې او هغه نوکري ادا کوي نه، دغه روپۍ ورته حرامې دي، ده به بیرته بیت المال ته ورکوي. ډېر خلک دلته په دغه پاکستان کې
افغانستان خو خبر نه ځکه ټول وخت هم دلته تیر شو د حکومت کې نوکري ډیوټي نه دغسې هوایي تنخواوې اخلي که نه اخلي چې تنخوا اخلي په کوم نام او هغه کار کوي نه چې په کوم عنوان اخلي هغه کار کوي نه دغه نه وایي معلومیږي دا ناروا ده بیرته به بیت المال ته ورکول کېږي یو دوم چې تنخوا اخلي په کوم نام او هغه خدمت استعداد په تا کې نشته لیاقت هغه کار نشي کړی یو خدا د کار کینه دوم صورت دا ده چې هغه نااهلیت وي هغه کوم کار عهده باندې چې ته تنخوا اخلي د هغه عهدې قابلیت په تا کې نشته هم دا تنخوا ناروا دلته پاکستان کې چې موږ ته معلومات ده دا نور ځایونه به زه په قیاس کوو دا سندو کې د سکولو چې ما اورېدلی دي په دغه کې فرق ده چې د 14 سند وي د اوله نه 15,000 روپۍ سند تنخوا ورته مقرریږي بیا خو نو پسې لویږي پنشنونه یې پسې هغې 80,000 اویا 90,000 روپۍ ته د دې تنخواوې ځي اوس ډیګرۍ پوسټ چې هغه نوکرۍ په اخیسته د MA ده یا د BA ده یا د BBA ده دغه پوسټو باندې نوکرۍ اخیستې دي دی بیا هغه نه کوي د بیا د میټرک والا ورته نیولی ده په عوض کې نیمه تنخوا بل ته ورکوي هغه ورلګي سکول په یغه ویایي هغه د چې کوم سند باندې تنخوا جاری ده هغه خدمت هغه د لسم والا کړی شي چې چا میټرک پاس کړی نو دواړه دوه خله صورت شو چې وایي د کوم نامه باندې تنخوا اخلي هغه کار که نه کوي بیخي کار نه کوي هم تنخوا ناروا ده خو دوم دا چې په کوم نامه باندې تنخوا اخلي د هغه کار لیاقت نه وي په تا کې هغه کار کړی نه شي هم تنخوا درته اخیستل ناروا ده کار به اهل کار ته سپارې که صیب ته کار به اهل کار ته سپارې چې نه اهلو ته کار وسپارل شو د قیامت نور انتظار کوئ دا نو په موجوده وخت کې د زموږ په حکومتو کې دغه خبره ته څوک ډېر التفات نه کوي چې اهل د کار ده او که نه ده ګوره یو دغه کې فرق ده دا په جنګ کې ډېر تکړه ده په جهاد کې ښه کارونه کړي دي جنګ په کار ډېر ښه پیږي و چې فتح راغله حکومت جوړیږي د مهارت په چا کې و جنګ په کار کې ته مقرره د آب و برق په وزارت کې د صحت په وزارت کې د زراعت په وزارت کې په داسې شي کې مقرره چې په هغه کې د بیخي سر نه د خلاص په پیږي نه دغه ته به څنګه ما پسې خو دغه بلا یو لوچېږي دغه یې راپسې نیولې بېګا هملته یو چا شی راوښود د مخکې وخت کوم بیان ده په کوم امام چې زه غږېدلی یم چې داسې هغه دې بېګا هغه ته ورکړی نو به هر تقدیر د حضرت عمر صاحب وایي د دغه قانون نه دا دواړه خبرې معلومې شوې چې څوک کار نه کوي تنخوا ورته ناروا که څوک اهل کار نه یم چې هغه کوم عهده ده د هغه عهدې قابلیت په ده کې نه وي تنخوا د جګې عهدې اخلي قابلیت د د کمې عهدې وي نو دا تنخوا ورته ناروا او دا چې څوک صدقه وکړي په صدقه کې بیرته رجوع مکروه ده د موږ په نسبت باندې لا تعود په سوقه ده ځکه چې تشبیه ورکړی شوې ده د سپي د عمل سره چې هغه یې وکړي بیرته یې خوري نو عود به بیرته په هغه کې هم نه وي په صدقه کې هم نه وي